دوه بیا تنظیمونه د دهشتګردو کا د هغوی هیډ کوارټرز په پنجاب کې دي. وجه څه شي ده؟ کار دا روان دی چې دغه جغرافیه قبضه کول دي، دا مینز او منزلز قبضه کول دي، پر ما کاروبار بندول دي. دغه دهشتګرد دغه انتها پسند چې دوی جوړ کړل، چا جوړ کړل؟ کرنل امام جوړ کړل، جنرال ضیاءالحق جوړ کړل، جنرال حمید ګل جوړ کړل، جنرال مشرف وساتل، ان تر نن جرنیله پورې د پښتنو کالج یونیورسټۍ سکول اداره مدرسه یو ځای نه دی محفوظه. زما خان ملک سیاستمدار عالم نه دی محفوظه، موږ ټول پښتانه نه یو محفوظه. د دې دپاره دا خلک نن هم راوتلي دي، پرون هم راوتلي وو، له تېرو 40 کلو راوځي. او دا ایکړ د دې ګوندو مشکل نه دی، که د مذهب په نامه، که د اسلام په نامه، که د قوم پرستۍ په نامه کوم څوک سیاست کوي، له هغه سره سره که تاجر برادري ده، که وکلا دي، که انجینیرز دي، که ډاکټرز دي، په خصوصیت سره به زه دا خبره وکړم، د علي وزیر صمد لالا ملک نصیر کوکي خیل چې په کوم طرز اف آی آرونه دي، په کوم طرز بار بار ننویستل دي، راویستل دي، لږ به موږ په دې سر خلاصوو. دا دوی چې کومه دپه لګوي 3 MPO سیکشن 3 MPO دوی وایي چې شته مینټیننس آف پبلک آرډر. مینټیننس آف پبلک آرډر سرکار ته یا حکومت ته هغه وخت اجازت شته چې له یو چا و پبلک ته تریټي، چې له یو چا و عوام ته تریټي، بیا دغه 3 MPO د استعمالولی شي. دلته مشکل څه شي دی چې کوم څوک د عوام آواز پورته کوي، چې کوم څوک د عوام دپاره خبره کوي، صرف د عوام دپاره نه. زه به دا ووایم چې موږ د ریاستي ادارو د هغوی د شهیدانو د ټول پښتون افغان ملت په هغه کې موږ تاسو ګرځه راځو، د دې دپاره آواز پورته کوي، پر هغه باندې 3 MPO دوی لګوي. سوال دا دی، موږ دا پوښتنه کوو چې دغه دهشتګردي، دغه انتها پسندي، دا مسلط کرده دهشتګردي انتها پسندي چې ده، دا د چا ده؟ دا صرف له پښتنو سره تړل، دا پری پلان ترتیب دی. ملګرو په دې سر خلاصول پکار دي. دغه دهشتګرد دغه انتها پسند چې دوی جوړ کړل، چا جوړ کړل؟ کرنل امام جوړ کړل، جنرال ضیاءالحق جوړ کړل، جنرال حمید ګل جوړ کړل، جنرال مشرف وساتل، ان تر نن جرنیله پورې. دا کار چا وکړي؟ زموږ د پښتنو دغه ثقافت، دا سنت محمدي، دغه زما ستا کمیس پرتوک دا خولۍ، دا په دې نامه د القاعده، د طالب، د دهشتګرد، د انتها پسند په نامه چا یاده کړله؟ مشرف څنګه کتاب وکښلی؟ د څه دپاره یې وکښلی؟ دا د پښتنو د بدنامۍ اسباب. موږ دا وایو چې دغه دهشتګردي، دا انتها پسندي، دا خود ساخته ده. او دا عجبه دا ده چې په 23 کړو آبادي کې یوه صوبه دویم شته چې 14 کړو آبادي لري، نه ځوان، نه ډاکټر، نه انجینیر. په دا دهشتګرد څه شي دی؟ بلاستر دی، ټارګټ کلر څه شي دی؟ خودکش بمبار څه شي دی؟ جبکې زما په دې کوچنۍ کې، په دې کوچنۍ صوبه کې یا په خیبر پښتونخوا کې زما هر بچی چې 2 کاله یې عمر دی، هغه په دهشتګرد دوی ولد کړی دی، خودکش بمبار یې ورښکاره کړی دی، ټارګټ کلر یې پیژندلی دی. دا څنګه کیسه ده چې 14 کړو آبادي؟ او زه دا وایم 2 تنظیمونه د دهشتګردو کا د هغوی هیډ کوارټرز په پنجاب کې دي. موږ ته معلومه ده دا منل سوې خبره ده، پر ما مه دا تا جوړ کړي خلک دي. وجه څه شي ده؟ کار دا روان دی چې دغه جغرافیه قبضه کول دي، دا مینز او منزلز قبضه کول دي، پر ما کاروبار بندول دي. د پښتنو کالج یونیورسټۍ سکول اداره مدرسه یو ځای نه دی محفوظه. زما خان ملک سیاستمدار عالم نه دی محفوظه، موږ ټول پښتانه نه یو محفوظه. د دې دپاره دا خلک نن هم راوتلي دي، پرون هم راوتلي وو، له تېرو 40 کلو راوځي. او دا ناره بغاره کوي، د ټولو پښتنو غږ کوي، د یوه ګوند غ نه کوي، د ټول پښتون افغان ملت غږ کوي. نو ملګرو تاسو ته آفرین وایو، او خاص به مو دا یازان هم دا دې وسولئ چې څه وخت پر موږ تاسو باندې غږ کېږي، موږ به دا غږ بدرګه کوو او دا اواز به پورته کوو. او دغه مطالبه زموږ ده چې دغه علي وزیر
ملک نصیر کوکی خیل صمد لالا همدغرنګه نور بندیوان چې دي دا د چې په کوم طرز دوی بندي کړي دي دا طرز نه دی دا ریاستي طرز نه دی دا حکومتي طرز نه دی دا هیڅ سیکشن نشته دا هیڅ قانون نشته الله تعالی مو عزت وکړي خدای مو حفاظت وکړي مهرباني